د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود او جنرال سمیع سادات ته خاصه بلنه ورکړه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي زه نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او دغه کړېدلی ولس په نور کړېدلي حال کې لیدلی نشم. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر ولري لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې لري. د مولا یعقوب څخه یو جهان مننه چې موږ ته هم وخت راکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه مولا یعقوب د مولا محمد عمر اخندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سوله افغانستان مه ړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قول اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې درې کړم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.